بې تعلیمه غټ شی به وکړي نه د پلار خدمت نه د پلار عزت سري نه د مور عزت سري باید هغه راغټ شي مکتب او مدرسې وي ښه دی مړ شوی دی بچیا پلار پسې خفه کېږي یادېږي دي پلار چې دا راپورې الزام ختم شي نو بل اخلم چې دا راپورې الزام ختم شي نو بل اخلم. السلام علیکم ورحمت الله. درنو هیوادوالو الله دې وکړي صحتمند وئ. د یوې کورنۍ ادرس چاره کړې الحمدلله موږ سودا م راوړې ده ورځو که څه هم دې کور ته لاره نشته دی سودا به د دې ځای نه په لاس باندې پاس موږ خیجو ورځو به نږدې نه د کور وضعیت ګورو چا چې ادرس راکړی د هغوی په وینا باندې چې د کور سرپرست معیوبه دی کونډې هم لري ډېری ماشومان لري حتی هغه ماشومان په تن کې لباس هم نه لري نږدې نه ورځو د کور وضعیت یې ګورو چې څنګه د بېوسۍ او د جنون انتها صدا دوه قدم دوستانو ګورئ دغلته فقط دوه کورنۍ دي چې دوی دلته اوسېږي دا ګوره دشته ده خوړ دی د خوړ په سر باندې دوی اوسېږي ډېر بد حالت کې دي بچیا ماشومان چپله کې د نشته بچیا راځئ راځئ بچیا چې دا راپورې الزام ختم شي نو بل اخلم دوستانو اجي بابا د دې کور سرپرست دی تاسو به هغه ته ګورئ چې وخت به د ده نشته دی پوښتنه تنه کوو چې د کور وضعیت څنګه دی حالات څنګه دي غالبا دوی په کور کې کونډه هم لري همدې په اړه معلومات کوو حاجي صاحب ډېر په لرې ساحه کې نه اوسېږي لرې ساحه و دا مجبور یم دا خبرې کرام لاندې وسه نه کېږي چې کرا ورکړو دا خبر شو دا کور د خټو تیږو هم لا جوړ کړی خپل ساعت هم کې تېر کړی خپله جوړ کړی دا خپل هم جوړ کړی دا کوټې خو ورانې دي دا دا څنګه کوټې دا خو بعد ورانې که د جوړېدو وس هم نشي چې جوړه یې کړو اوس شپې بیا چېرته اوسېږي شپې مثال هلته دا درې ځمکه باندې خوره وه په ځمکه باندې څملي بیرون څملی زه پخپله بیرون څملم دا واړه دننه دا کې څملي کور کې کونډ هم غالبا لري زامن څه کار کوي زامن مامن صاحب لاس چلی او بل صاحب خراب دی خبره باغ کله جوړ کله خراب دی کونډه شته کور کونډه شته د هغې خاوند په څه شي باندې شهید شوی هغې خاوند هم په کارخانه کې پیانه راغورځېدله سعادت مل کې د هغه څو بچیان دي هغه څلور بچیان د کونډې دي د کونډې او کوم بچیان چې تاسو سره د اعصاب چې کار نه کوي د ټولو سرپرستي ما ته په غاړه نو د کور وسایل سودا دا څنګه کوئ بس دغه وړوکی وړوکی د لاسګاډی شلې اوس کابل ته هلته مثال کوي چې وږي خرڅومه دا خرڅومه منځه هر شی چې کړي څو روپۍ ګټي د میاشتې به څو روپۍ ګټي لا 3000 شلې 3500 شلې 4000 په 3500 ستاسو دومره غټ کور چلیږي نه چلیږي سخته ده که نه ډېره سخته دې بچیو ته خو ځورېږي خود ځورېږي یو بېسواد رالوی شو یو بېنمه رالوی شو دا خبره شو مثال ته دې هلته وګو دغه حال دلته خو په نږدې ساحه کې جومات او مدرسه هم نه وي نه جومات شته نه مکتب نشته د ماشومان مکتب دا نه ځي بې درسه پاتې وي بې درسه پاتې وي دا خو ستاسو مسؤلیت دی چې بچیانو باندې تعلیم وکړئ مسؤلیت خو دی خو د لرې ځای لرې خبره چې غرمه کې بیا چې راځي د خبره ځای ډېر لرې هغه کیم کې دی مدرسه پار چپرار کې خود ستونزمند دی چې مثال لر کې واړه م وي دا خبره شو بچیا ته څنګه یې ښه زړه دې غواړي چې مکتب ته لاړ شي مکتب ته ولې نه ځي بچیا مکتب نشته دی ستا زوی دی ښه دا حاجي صاحب دې پلار دی ښه تاسو څنګه یې بچیا ښه مکتب ته ځې مدرسې ته نشته بچیا سهار دې چی وخوړه هېڅ شی دې هم نه دی خوړلی چی خو به دې خوړلی وي نه رښتیا ووایه چې شی دې وخوړه بچیا هېڅ شی دې هم نه دی خوړلی کور کې سودا مودا وه نه وه بچیا مړ شوی دی بچیا پلار پسې خفه کېږي یادېږي دي پلار قربان دا ځای کې دې ځای کې خوشحاله یې تاسو اوسېږئ دلته خو نور کورونه هم نشته بچې دا خو دشته ده ولې بل ځای کې هم وس نه کېږي مکتب مدرسه جومات یو شی هم نشته زړه دې غواړي چې مکتب ته لاړه شي مدرسې ته لاړه شي سبق ووایي خلک ښه وي چې مدرسې ته راشي سبق وایي بې تعلیمه غټ شی به وکړي نه د پلار خدمت نه د پلار عزت سري نه د مور عزت سري باید هغه راغټ شي مکتب او مدرسې وي ښه دی یعنې مکتب او مدرسه چې وي د مور او پلار قدر او عزت کوي که نه او چې وایي نه وایي هغه د مور او پلار په قدر او عزت څه پوه شي همداسې ده که نه ښه بچیه
کور وضعیت څنګه دی د خوراک څنګه دی سهار چې کوم څه وخوړه بچیه ترخی چې بل چې نه سودا وه کور کې بچیه نه وه زه الحمدلله موږ سودا درته راوړې ده دوستانو زه کور یم ګورو هغه د کور کوټې یم ګورو تاسو وګورئ ټولې ورانې شوي څه موده وړاندې ډېر تیز طوفان دلته راغلی و مکمل چتون یې پاوا کړي دي هملته ورځو دا د دوی د اوسېدو اتاق و د طوفان له امله دا چت مکمل پورته شوی دی اوس همداسې دی یو اتاق دا دی یو اتاق دا دی بل اتاق ته م ورځو تاسو وګورئ چې دا ځای د اوسېدو دی که نه دوستانو دا د دې خلکو د ژوند وضعیت دی د دې چت ته وګورئ نو الله دې د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي دې پلاستیکي درې ته وګورئ په دې درې کې څنګه دوی مثلا شپې ویده شي یا څملي یا ورباندې ډوډۍ وخوري بخل خطرې د له منځه لاړه ده دغه واړه ماشومان زموږ ستاسو بچیان دي دا په موږ تاسو باندې حق لري چې د دې خلکو پالنه وکړو د دې خلکو سره مرسته وکړو همدې درې باندې څملی ماران لړمان چې نشته ډارېږې نه بچی شپې چې څملی یعنې که ډار وي او که هغه وي تاسو خو مجبوره یې نو دلته به څملی بچي همداسې ده که نه همدې کور کې کونډه ده د هغې کونډې خاوند دلته غالبا پورې کارخانې دي په کارخانو کې کار کوو د سیخ په فابریکه کې نو سیخان پرې راغلي او هغه شهید شوی دی د مورکۍ نه د همغه شهید کیسه ورو مورې که کیسه راته وکړي چې دا زوی دې څنګه و بس زوی مې دغه سلاړ کارخانې له مزدوري یې کړه پاس چت ته ختلی لمونځ یې هم کړی چې راکې وتلی بس پاس پایا ته ختلی پایا نه راغورځېدلی سر کې سیخ تود نه وتلی و نس کې بس مازدیګر موږ خبر شو ماخستن دې ساه ورکړم مړی یم کور له راوړ مړی یم کور ته راوړ د یتیمو ماشومانو ته خو به خفه کېږي مورې نو خود خفه کېږو چې سړی د خپل ماشوم ته وګورو دا ښه جامه ښه درمند د دوی چپلکه ورته لګوي لباس څنګه د لباس خو بس لباس لنګار خور ته پته ده ټول ته پته تاسو څنګه اوس پته ولګي زما د کور شکایت او دغه وکړه حالات وکړو چې دغه حالات دغه کور دی تاسو خپله ګورئ شکر یعنې الف نه واخله تر یا پورې ټول مشکلات دي دغه جامې دي ستاسو نو دغه ژوند دی ستاسو جامې بس د اخرنې بې صابونه خدای چې پرتې دي اوس مې یو زوی دغه زخمي دی خدای که یو روپۍ د رقم شته اوس هم برخیا په څه شي زخمي شوی زوی دی اوس ټکر یې کړی پروت دی کابل سخت حالات کې پروت دی نور الله شته او بنده هم نشته الله دې صحت ورکړي امین الله ژوندي لره بس خدای دې ستا سره ډېر ښه وکړه ژوندي لره او کامیاب شئ فرض سلامت دوستانو د دې کورنۍ حالت ډېر زړه بوږونکی په دې باندې دی چې کوچني او واړه یتیمان او ماشومان لري د کور سرپرست خپله مثلا یو خپنه شته معیوبه دی ډېره سخته ده کوچنی ماشوم چې کار کوي په ښار کې لاسګاډی چلوي د ورځې 150 روپۍ د دوی دپاره ګټي او ټول فامیل تعداد هم څومره دی 12 نفر به په 100 او 50 افغانۍ باندې څنګه وساتل شي خو لله الحمد خوشحاله په دې باندې یو چې د ریوایف افغانستان د چیریټي لخوا دې کورنۍ ته هره میاشت انشاءالله موږ به سودا راوړو او دغه سودا به یو څه اندازه دوی هغه مشکلات حل کولی شي خو د دوی اتاقونه په کامله معنا باندې د اوسېدو وړ نه دي وران شوي نه د کور پلاستیکي درې هیڅ هم نه لري دا ماشومان په دې درې باندې څملي زموږ هیله دا ده چې د اتاقونو په جوړولو کې را سره مرسته وکړي دا کور د دې خلکو خپل دی که څه هم د اوسېدو وړ نه دی ښار کې وسه نه کېږي څنګه کرایي ورکړي پردي کور ته یو څوک چې په خپل کور کې د ماشومانو دپاره د خوراک څه نه لري نو هغه د کور کرایي څنګه ورکړي موږ په ټولو دوستانو باندې غږ کوو چې همکاري را سره وکړي تر څو د همدغې کورنۍ د همدغې ماشومانو د غمځپلي حالت په مسکا باندې واړو جزاک الله خیرا اجي بابا ان شاء الله هر میاشت به تاسو ته د خوراکي توکو بسته موږ راوړو الله تعالی دې وکړي چې ستاسو یو څه اندازه دغه مرسته یو څه اندازه د مشکل ستاسو ورباندې حل شي موږ هڅه کوو چې ستاسو دا نور کوم مشکلات دي د الله په مرسته ژمی را روان دی که نه د خبرې دغه کوټه پر پټېدو کوشش وشي که نه دغه ډېر ضرور دی ډېر ضرور دی یخني د ماشومانو یخني نو موږ بیا هم ګزاره وکړو دا وړه جیلی بیا ګزاره نه شي کړی نو بالکل باران سره بیا څنګه وکړو یخني سره ګزاره وکړو باران سره بیا ګزاره نه کوي یعنې باران کې هم د همدې اتاق لاندې باران مجبور دې غړی ته بس ټول نیغ ودرېږو ځکه چې بیا اوبه ډب کوي که نه څنګه کوي زه الله دې رحم وکړي اوس الحمدلله مرسته موږ راوړه کور رمضان ډېر خوشحاله سودا هم راوړه صحیح ده بچیه بله میاشت کې بیا درته راوړو بله میاشت کې هم درته راوړو ستاسې چې شی په کار وي تا ته هم راوړم څه درته راوړو سودا خو هم راوړي تا ته څه راوړو جامې درته راوړو صحیح ده قربان جامې به درته راوړو صحیح ده بچیه بدل أخلم كم فيسل